د موږ تاسې ژمنه دا وه چې په پیل کې لیډرشپ باندې عمومي خبرې کوو چې ولې ورته اړتیا ده. بیا د لیډرشپ درې ډېر مهم محورونه چې خپله لیډر ده، مشر ده، پلویان دي او موخه ده، په دې باندې خبرې کوو تر څو وکولی شو د لیډرشپ دا بحث تکمیل کړو. د دې بحث لپاره تاسو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو مختلفو کتابونو ته باید رجوع وکړئ، مطالعه یې کوئ، ویل ولئ، ځکه ډېره مطالعه، ژوره مطالعه او ګټوره مطالعه د لیډر لپاره حتمي ده. لکه څنګه چې غذا، ورزش، عبادات د ښه ژوند لپاره حتمي دي، دارنګه او د ښه لیډر لپاره حتمي دي، دارنګه ژوره مطالعه، ګټوره مطالعه د ښه لیډر لپاره حتمي او مهمه ده. یو د دې بحثونو څخه چې په پښتو کې د لیډرشپ بحثونه پکې رانغاړي هغه د ما ژباړل سوی لیکل سوی کتاب ده. عنوان ما ورته لیډرشپ وضع کړی و ځکه په هغه وخت کې ډېرو ملګرو سره چې موږ غږېدلي وو. د لیډرشپ د کلمې کیفیت، ماهیت او معنا هغه د پښتو په مشرتابه او مشرتوب کې نه رانغاړل کېږي، یا په رهبرۍ او رهبریت کې نه رانغاړل کېږي، ښه پکې نه افاده کېږي. نو موږ همغه د انګلیسي کلمه ورته خوښه کړله. دا کتاب له تاسو قدرمنو ځوانانو لیدونکو سره مرسته کوي تر څو وکولی شئ د لیډرشپ په اړه باندې مختلف بحثونه چې موږ تاسې په دې ویډیوګانو کې کوئ تاسې اورئ په روزمره د نورو ملګرو دوستانو څخه په پوهنتونو، ښوونځیو، پوهنځي کې تاسې لولئ. د هغو د تکمیل او د هغو په برخه کې د نویو اندونو او د نویو مفکورو، تیوریانو سره تاسې بلدئ. نو هیله ده چې دا کتاب بازار کې په مختلفو کتاب پلورنځیو کې پیدا کېږي، 2 ځلې چاپ شوی او ترلاسه کوئ، مطالعه کوئ. موږ سره خپل نظریات د کتاب په اړه باندې او دارنګه د ویډیو په اړه باندې په لاندې ایمیل ادرس شریکولی شئ. نن موږ او تاسې د لیډرشپ د بحثونو په اوږدو کې د مشر، لیډر یا د مشرتابه په پلویانو باندې غږیږو، په ملاتړو باندې. هغه کسان چې د لیډر څخه پلوي کوي، ملاتړ کوي، د هغوی اړتیاوې کومه دي، هغوی څنګه باید وهڅولی شي، څنګه د هغوی شمیر زیات کړی شي، څنګه موږ پوهېدلی شو چې آیا هغوی له موږ سره دي او که نه. په دې باندې به په راتلونکو 2-3 درسونو کې بحث ولرو. نن تر ټولو مهمه خبره دا چې تاسې د لیډر په توګه باندې، تاسې د مشر په توګه باندې باید د خپلو پلویانو له فطري، لومړنیو او اساسي اړتیاو څخه خبر وئ. د انسانانو کلتورونه، د هغوی جغرافیایي مشځایونه، د هغوی ژبې، د هغوی هویتونه کېدای شي متفاوت وي، مګر هم د ټولو انسانانو اړتیاوې یو ډول دي. کوم انسان چې په امریکا کې اوسېږي، په سعودي کې اوسېږي، په افغانستان کې، د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، په بدخشان کې اوسېږي، په خوست کې اوسېږي، پکتیکا کې اوسېږي، ننګرهار، کونړ کې، کابل کې اوسېږي، د دې ټولو انسانانو چې د ځمکې په کره کې، د ځمکې په اوږدو کې، په لر او بر کې د ژوند کوي، د دوی اړتیاوې یو ډول دي. په دې اړه باندې ګڼې څېړنې شوي دي چې د انساني اړتیاوې موږ څنګه پېژندلی شو، څنګه یې موږ ډلبندي کولی شو، څنګه یې موږ د لومړیتوب له مخې نه وړاندې کولی شو. خو تر ټولو نه مهمه ځانګړنه، تر ټولو نه مهمه شمېرنه او تر ټولو نه مهم معلومات هغه د ابراهم مسلوف په 1943 کې د خپلې A Theory of Human Motivation، چې تاسې لاندې لینک کتلی شئ، A Theory of Human Motivation، د دې تیورۍ کې وړاندې کېږي. هغه په دې باندې تاکید کوي او مطالعه کوي چې انسانان د ځانګړو اړتیاو لرونکي دي. په دې برخه کې ابراهم مسلوف ډېره په زړه پورې مطالعه کړې. هغه صحتمند، روغ، هوښیار، عاقل، بالغ ځوانان، مېرمنې هغه مطالعه کړي دي. هغوی ته یو ځانګړی چاپېریال برابر کړی ده او د هغوی مختلفې اړتیاوې کمې کړي، زیاتې کړي دي او بیا لیدلي دي چې په دوی کې کمې اغېزې، کمې غوښتنې پکې غوښنې پاتې کېږي، هغه پکې رابرسېره کېږي. له دې امله د مسلوف هرم چې ده د ضرورتونو، دا د لیډر لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې له دې څخه دی باید خبرې. د لیډر د مشر ناسته ولاړه، د هغه حرکات، د هغه لارې چارې، د هغه پرمختګ هغه د انسانانو سره نښتی. نو د ده لپاره تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دی باید شاوخوا انسانان، خپل ملاتړي دا وپېژني، حتی خپل مخالفین وپېژني، د هغوی له اړتیاو څخه باخبره واوسېږي.
خو د خپلو ملاتړو له ضرورتونو او اړتیاو څخه ځکه باید خبرې شي، هغه د دنده ده چې د هغوی اړتیاوې باید دی پوره کړي. له دې امله قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن دا ډېر یو مهم بحث ده. هیله ده چې په دې بحث کې موږ سره واوسیږئ، خپل نظریات موږ سره د واتساپ له شمېرې او یا هم د ایمیل ادرس له لارې راسره شریک کړئ. په همدې ویډیو باندې تاسې کولی شئ د موږ په یوټیوب چینل کې خپل نظریات، خپلې نیوکې او خپل وړاندیزونه هغه موږ سره شریک کړئ. مننه کوم. د مسلوف هرم یا د مسلوف تیوري د اړتیاو نیډ تیوري مو ورته وایي، دې ته موټیویشن تیوري مو وایي، د هڅونې تیوري، ځکه چې لیډر سره دا تیوري مرسته کوي چې دی خپل ملاتړي وهڅوي، د ځان شاوخوا یې راتاو کړي، هغه هدف ته د رسېدو لپاره یې وهڅوي، د ستونزې د حل لپاره یې وهڅوي، که دی په د مسلوف په تیورۍ باندې پوه شي. نو له دې خاطر دې ته تیوري اف موټیویشن هم وایي، هیومن موټیویشن. او د اړتیاو تیوري ځکه ورته وایي چې مسلوف انساني اړتیاوې هغه د لومړیتوب له مخې نه وضع کړي دي. مسلوف په لویه کې انساني اړتیاوې په دوه برخو ویشي. هغه وایي چې انسانان اساسي اړتیاوې لري او د اساسي اړتیاوو څخه پورته لوړې اړتیاوې لري. بیا هغه د یو هرم شکل دې ته ورکوي. د هرم قاعده چې د انسانانو اساسي اړتیاوې پکې رانغړل کېږي او تر ټولو نه زیاتې او مهمې اړتیاوې هم دا دي، هغه د هرم قاعده جوړوي. او د هرم نوکه یا سوکه هغه د انسانانو هغه د لوړو اړتیاو تر ټولو نه مهمه برخه راخبرګوي چې هویت ته پیژنګلو ده. موږ تاسې راځو ګام په ګام باندې دغه هر اړتیا مطالعه کوو. لومړنۍ اړتیا چې د هرم قاعده جوړوي د مسلوف په بحث کې هغه فیزیولوژیکل اړتیاوې ورته ویل کېږي یا فیزیولوژیکي اړتیاوې. د فیزیولوژیکي اړتیاوې هغه اړتیاوې چې د انسان ژوند ورسره تړلی ده. پرته له دغو اړتیاوو پوره کېدو څخه تاسو ملاتړي دي، تاسو ملګري، تاسو خپله د یو لیډر په توګه باندې خپل ژوند ته ادامه نشئ ورکولی. یعنې دا تر ټولو نه اساسي مهم انساني اړتیاوې دي. او زه پوهېږم چې دا اوس تاسې ذهن ته د اړتیاوې راځي، هغه اکسیجن ده، هوا ده، هغه اوبه دي، څښاک ده، هغه خوراک ده، هغه خوب ده. که تاسو د لیډر په توګه باندې خپلو ملاتړو ته دغه اړتیاوې، لومړنۍ اړتیاوې چې اساسي اړتیاوې، دا ورته برابرې نه کوي، هغه تاسو نه مري. تاسې که ځان ته دغه اړتیاوې پوره نه کوئ، تاسو مرئ. نو لومړنۍ اړتیاوې هغه فیزیولوژیکي اړتیاوې دي چې د انساني ژوند اساسي اړتیاوې ترېنه جوړېږي. دویمې ډېرې مهمې اړتیاوې کله چې تاسو خپلو پلویانو ته اوبه، خوراک، خوب، آرام دا ورته مهیا کړه، دا ورته برابر کړه یا هغوی دا درلودل، له دې نه وروسته چې دی تاسو پلوی دی، تاسو ملاتړی، تاسو دغه ډله د یو لیډر په توګه باندې له تاسو څخه هغې غواړي او هغه ته د اړتیا ویني، هغه امنیت، هغه د امنیت احساس ده. دی باید د تاسو په ګرد چاپیره کې د تاسو سره یو ځای په دې ډله کې، د تاسو سره یو ځای په دې خپل ګوند کې، د تاسو سره یو ځای په دې سیاسي ټولنه کې، په دې مدني ټولنه کې، په ښوونځي کې، په کورنۍ کې، دی باید ځان پر امن احساس کړي. دی باید فکر ونه کړي چې دی وژل کېږي. دی باید فکر ونه کړي چې دی بې عزته کېږي. دی باید فکر ونه کړي چې دی خپل انساني کرامت له لاسه ورکوي. په دې کې تر ټولو نه مهمه خبره د امنیت احساس ده. نو کله چې تاسو خپلو ملاتړو ته فیزیولوژیکي اړتیاوې برابرې کړي، له هغه وروسته تاسو مجبور او مکلف یاستئ د یو لیډر په توګه باندې چې د امن د احساس اړتیاوې، هغه د دندې ورکول دي، هغه د ژوند د ادامې لپاره د ورځنیو کارونو ترسره کولو په وړاندې مزد معاش ته چې هغه باید ولري. ځکه اوبه، خوراک، څښاک، آرام پرته له معاش څخه، پرته له ځینو مصارفاتو ترلاسه کولو څخه نشي ترلاسه کېدای. نو تاسو مکلف یاستئ د یو لیډر په توګه، د یو ولسمشر په توګه، د یو والي په توګه، د یو وزیر په توګه، د یو لیډر او رهبر په توګه، د کورنۍ د یو مشر په توګه چې د فیزیولوژیکو اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره او یا د هغوی د ساتلو لپاره امنیت، امن ته زمینه مساعده کوي. له دې دوو مهمو اړتیاو څخه وروسته کله چې تاسو خپلو پلویانو، ملاتړو ته دا دوه اړتیاوې برابرې کوي، د مسلوف له نظره درېیمه ډېره مهمه اړتیا چې تاسو پلویان، ملاتړي له تاسې څخه غواړي او په هغه پسې دوی ګرځي،
او هغه د دوی خپل ضرورت یې ګڼي هغه مینه ده، هغه اړیکه ده، د مینې او د قدردانۍ اړیکه ده، د تاسو سره تړاو ده. تاسو باید له خپلو ملاتړو سره او تاسې ملاتړ باید له تاسو سره د همزیستۍ، د ګډ ژوند، د ګډې مبارزې، د ګډې دندې د ترسره کولو، په ګډه د موخې ته د رسېدلو احساس ولري. تاسو باید یو بل ته مینه ورکړئ، یو د بل سره باید دا اړیکه ژوندۍ وساتئ. نو د یو مشر په توګه باندې، د لیډر په توګه باندې ملاتړي تاسو سره د دغو 5 اړتیاو له مخې نه راځي. اول ډیره مهمه هغه فزیولوژیک اړتیا چې باید هغوی اوبه، خوراک، څښاک دا ولري، هوا باید اکسیجن دا ولري. دویمه ډیره مهمه خبره هغه د امنیت احساس ده، د حفاظت موجودیت ده، د امنیت او امن شتون ده. دریمه ډیره مهمه اړتیا هغه د مینې ده، د احترام ده، د اړیکې ده، یو د بل سره د اړیکو پاللو ده. له دې څخه وروسته هغه د قدردانۍ ده، د ستاینې ده، هغه د یو چا د شتون پیژنګلو ده، د هغوی ستایل دي، د هغوی د کړنو، د فعالیتونو، د هغوی د وجود د موجودیت ستایل دي. کله چې تاسو سره تاسې پلویان د مسلوف له نظره یو ځای تاسو سره موجود وي، ډیره مهمه خبره چې هغوی د اړیکې څخه وروسته له تاسو څخه توقع لري هغه د احترام ده، هغه د هغوی د کړنو ستایل دي او د هغوی د کړنو منل دي، یعنې د یو ارزښت په توګه باندې هغه ته وزن ورکول دي. 5مه ډیره مهمه اړتیا چې له دې ټولو اړتیاو څخه وروسته د هرم په څوکه کې د هرم قاعده د فزیولوژیکو اړتیاو او د هرم څوکه چې ډیره زیاته مهمه ده او انسانان د هغه په لټه کې اوسیږي، هغه د هویت پیژندګلو ته، د ځانګړي هویت ترلاسه کول. تاسو سره څوک په ډله کې کار کوي، د تاسو څوک ملاتړي دي، تاسو سره هلې ځلې کوي، په هغوی کې هغه ډیر تکړه کس هغه غواړي د تاسو د مرستیال پیژنګلو ترلاسه کړي. تاسو باید هغه ته دا هویت ورکړئ. په هغوی کې چې کوم د 5 نفرو 10 نفرو تر ټولو تکړه کس هغه د یوې ډلې، د وړۍ ډلې یا د ډلګۍ د مشر هویت له تاسو نه غواړي. تاسو باید هغه ته دا هویت ورکړئ. د تاسو په ډله کې یو کس تر ټولو ښه قاري او په دین او قرآن تر ټولو ښه پوهیدونکی ده، هغه ته باید د امام، د ملا امام هویت ورکړئ. هغه دا هویت ته ضرورت لري، غواړي. د ملت په توګه باندې ملتونه، دولتونه هغوی خپل ځانګړي هویتونه لري او هغه هویتونه له نړیوالو ټولنو څخه غواړي. افغانان د افغان هویت غوښتونکي دي. هیڅ داسې هیواد سره افغانستان نه غواړي، د افغان ولس نه غواړي چې تعلق وساتي، معامله ورسره وکړي چې هغه دوی ته د افغان په سترګه نه ګوري. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، راځئ یو ځل بیا د مسلوف د اړتیاو هرم هغه تکرارو تر څو قدرمن لیدونکي او اوریدونکي بهتره په باندې پوه شي. د هرم شتون او په دې باندې پوهیدل لیډر ته ځکه ضرورت ده چې له دې لارې نه دی کولی شي خپل ملاتړي وهڅوي، کټګورایز یې کړي، تقسیم یې کړي خپل ملاتړي، چې کم کسان یا څومره کسان د ما څومره ملاتړي په کومه برخه کې ضرورتونه لري. د دې ضرورتونو په پوره کولو سره تاسو کولی شئ خپل ملاتړي وهڅوئ، هغوی له ځان سره نږدې وساتئ، هغوی ګډ ځان سره خپلې موخې ته ورسوئ. تر ټولو نه مهمه لومړنۍ اړتیا هغه د فزیولوژیک اړتیا ده، هغه د اوبو، خوراک، څښاک، اکسیجن اړتیا ده. دا باید پوره شي. د دې نه وروسته چې کله تاسې کومه اړتیا د ملګرو لپاره، د خپلو ملاتړو لپاره د امنیت ده. دریم د هغوی سره د اړیکې ده. تاسې باید هغوی سره خبرې ولرئ، تګ راتګ ولرئ، هغوی ناروغه شي ورسئ، خدای مکړه هغوی ته ضرر ورسېږي، تاسو ورشئ، هغه ته مینه ورکړئ. له هغه نه وروسته د احترام ده. د هغوی چې کومې لاسته راوړنې تاسې سره لري، تاسو په ګډه کومه لاسته راوړنه لري، هغه د دوی سره نمانځل دي، هغه هغوی ته وزن ورکول دي، د هغوی د کارونو ستاینه ده. له دې نه وروسته پیژنګلو هویت ته ځانګړی هویت باید هر چاته ورکړي. څوک چې په کومه چاره کې، په کوم کار کې ښې دندې ترسره کوي، ښې لاسته راوړنې لري، باید تاسو هغوی ته یو ځانګړی هویت ورکړئ. مسلوف وایي کله چې لیډر، کله چې په ټولنه کې یو مشر، کله چې د هیواد یو مشر، د یوې وزارتخانې مشر، د یو ولایت مشر د دغو ځانګړنو په اساس باندې خپل پلویان ملاتړي پالي، دوی تر ټولو نه بریالي لیډران کېدای شي. نو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، که تاسې غواړئ چې بریالي لیډران شئ، د خپلو ملاتړو، د خپلو خواخوږو، د خپلو پلویانو اړتیاوې هغه وارزوئ، ویې پېژنئ او پوره یې کړئ.
په همدې سره نننی درس پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه.